السلام علیکم ملګریو. ټولنیز نظم زه تاسو سره شریکوم. عنوان یې ده وندیار، چې څوک ورته ورندار یا موږ وندیار ورته یو. نظم خو خپله نور یې وایي چې څه موضوعات دي پکې. بهرحال ورور دې ګوره بیا دوبۍ ته نه ځي، هسې ښکېل به شو. روله سړي وې ته سړی وینه بېل به شو. اوس به پسې ویر شي ګوډکي ته به یې کښېنوې، بله کیسه نشته دو سړي ته به یې کښېنوې. کسه د کبوبو کړاهي ته به یې کښېنوې، چرګې به بازار کې ګرډوبي ته به یې کښېنوې. او ډېر یې بې سیولی کړو، په سیلونو کې شامل به شو. ورور دې ګوره بیا دوبۍ ته نه ځي، هسې ښکېل به شو. دای که په دوبۍ کې وه کیم مړي یې کړي وو. څو ځله مې شنه نوټونه ایورونو نه اروړي وو. نوټ به تو ته ځکه درکوي چې تو ویر کړي وو. تو خو ورژمدي کړل کني دوی د کابر مړي وو. خپل موټه به وټ لرې سړیه کني پیل به شو. ورور دې ګوره بیا دوبۍ ته نه ځي، هسې ښکېل به شو. خلکو ته اوس دا یایي چې نه مې شته د نر زمن. زده کړې به ویلې وه کوه مې مټور زمن. ورونه خو بیا ورونه وي چې خوري دې د کافر زمن. ګل غوندې بچو ته به دې یایي د ټیپر زمن. څومره به موږ غلي شو او څو پورې بنګېل به شو. ورور دې ګوره بیا دوبۍ ته نه ځي، هسې ښکېل به شو. ښځې ته یوه خو کیسه سوره لکه غړکه دو. لور یې یا وړیکې دو خو سامه کرکنکه دو. څه یې ورته کړې ده یو څو کرنله مځکه دو. هر یوې لکاڼې کې د موږه جومه لکه دو. نور په خوږه نه کېږي ارڅاوې ته په ځېل به شو. ورور دې ګوره بیا دوبۍ ته نه ځي، هسې ښکېل به شو. چوکې دا ولیکل چې خیر دې وي پردیسي ته. ته کور کې په چارو مړ شوې، دی ورسېږي ایسي ته. د ده په لنجو سر وې کله ایسي کله ډیسي ته. تو ته څه حاجت ته داسې هر سړي ته ټیسي ته. نور مو زمن ژڼې دي خورۍ سره انډویل به شو. ورور دې ګوره بیا دوبۍ ته نه ځي، هسې ښکېل به شو. خلکو ته دا یایي چې بل کلي کې کور نه سو. نه د وریارونو او نه ږیرې پښې د ورور نه سو. نه نور چا نه کار ځوښلو، نه د چا نه پور نه سو. بیا که تنګېدو چوکیدارا به په لور نه سو. مخکې دې خورا مو طاهره بدرخیل به شو. ورور دې ګوره بیا دوبۍ ته نه ځي، هسې ښکېل به شو. مننه.